څه سره ویلي چې د افغانستان حکومت آزاد مستقل او بیطرفه ده او د هیڅ چا تهاجم او تعرض نه زغملی شي نه د زغم وړ ده. مخکې تاسو ورته د اعلامیې اشاره وکړه، دا یو ډېر ښه پایل ده، یعنې دا پای نه ده اعلامیه. بله ویلي دي چې باید د افغانانو نور وزن نه ازمایل شي. دا پایل ده او ډېر ښه پایل وکړه، خپله ازادي استقلال او بیطرفي هم په دې اعلامیه کې صادره شوله. که پاکستان خپلو کړنو کې تجدید نظر ونه کوو، د افغانستان استقلال ته احترام ونه کوي، بیا افغانستان هغه سلا لري چې هغه پاکستان واک نه لري. افغانستان هغه امکانات لري چې د پنجاب په ضد استعمال کړي، پنجاب بیا په خپل کور نه هم راوتلی نشي. بیا به وکولای شي چې په راتلونکي کې د افغانستان دولت او افغانان له دغه ظرفي امکاناتو نه خپل ګټه پورته کړي، او هغه داسې امکانات دي چې بیا به د ده دغه F-16 و F-14 و F-13 طیاره له میدان هوایي نه هم پرواز نشي کولی، او هماغه